نن ته طالب یې استاد درته درس کوي خو سبا به دا ځای راسي بیا به ته درس کوې شاګردان به درته ناست دي داسې کرار کرار به دا زمانه روانه وي یو دم به د رب العالمین د طرفه د قیامت غږ کېږي او بیا به دغسې د قیامت میدان ته روان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته به درېږو او د حشرګاه میدان به جوړېږي او هغه څه چې دې کړي وي د الله په خاطر هغه به بیا درته حاضرېږي یو عالم لیکلي دي یو شی چې هر څومره لیرې وي خو چې دا اوس چې را روان و بیا نږدې دی چې هر څومره لیرې مرګ هر انسان ته را روان دی کله چې یو انسان مړ سو بس پر ده باندې قیامت پر پای سو او کله چې هر څومره د قیامت ورځ لیرې خو را روانه ده را نږدې ده او یو شی چې بیا د لاسه ووتی تېر سو هغه بیا تېر دی دا کوم وخت دا کوم ساعت دا چې در باندې به بېځایه او بلنګ ولعام در باندې تېر سو دا بیا تېر دی بیا چې جایدادونه وختونه هر څه مصارف کې دغه وخت بیا لاسته نه راځي مرګ دی را روان دی او دې ته تیارشت او جوړشت چې مولا او طالب او عالم او صوفي او ذاکر ونه کې څوک به مرګ ته تیاری کړي دا به داسې پر ځای چې نن دا ورځ رانه د کال په سر کې مې سبقان شروع کړه ورته فکرجن وم څنګه به دا ورځ راسي چې آخره ورځ به د سبقان وي دا د نن هغه ورځ راورسېده نن هغه ورځ راورسېده چې ته د خپل استاد څخه جلا کېږي هغه ورځ راورسېدل چې تا په څومره مینه او محبت د کال په سر کې کتابونه رانیولې او نن پای ته ورسېده دغسې به د قیامت ورځ هم راورسېږي بلکې د قیامت ورځ تر دې لا یقیني ده رب العالمین په څو کرات بعد مرات قسمونه اخیستي دي چې لا اقسم بیوم القیامه د قیامت ورځ به خامخا راځي او د حشرګاه میدان باندې به خامخا درېږو هغه اعمال هغه کردار چې مو کړی هغه به راته حاضرېږي هغه به په ټولو ترازو کې تلل کېږي